په دغه هلک پسې یوه نیمه میاشته کېږي خپله ټوله کورنۍ پریشانه ده. د یوه نیمې میاشتې څخه دغه هلک د کوټې د ایرپورټ روډه څخه نادرکه سوی دی. د دغه هلک نوم محمد اکبر دی، د پلار نوم یې داد محمد دی چې د یوه نیمې میاشتې څخه خپلوان پسې ګرځي. د دغه هلک هېڅ پته نشته. دغه پیغام پر مخ دومره نشر کوي چې د افغانستان او د پاکستان تر پښتنو پورې ورسیږي. دغه هلک که د چا سره په هوټل کې مزدور یا د چا سره په یو کار کې یا تاسو هر ځای ولیدئ، هغه که کراچي که کوټې که افغانستان که هر ځای، دغه هلک که هر چا ولیدئ نوم یې محمد اکبر دی. یوه نیمه میاشته کېږي ټوله کورنۍ پسې ستړې ده، هېڅ درک یې نشته، د کوره تللی دی. که هر چا په اړه معلومات پیدا کړي یا وپېژندئ یا یو په شک پر رالی، موږ پر سکرین باندې تاسو ته شمیرې ږدو، پر دې باندې رابطه وکړئ، ځکه په ده پسې یوه نیمه میاشته کېږي کورنۍ ګرځي، د ده هېڅ درک نشته. دغه پیغام پر مخ دومره در سره نشر کړي چې دغه هلک و د خپلې کورنۍ تور پیدا سي. ټوله کورنۍ یې ډېره پسې پریشانه ده. نوم یې محمد اکبر دی، د پلار نوم یې داد محمد دی، د کوټې اوسېدونکی دی. که هر څوک په اړه باندې معلومات لري، پر دغه لاندې شمیرو دې اړیکه ونیسي.